بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د ناټو غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه تازه کړه. د یاد سازمان د غړو هیوادونو مشرانو لندن کې په یوې جوړې شوې غونډه کې په دې اړه اعلامیه خپره کړه. د ناټو مشرانو په اعلامیه کې د ګډې دفاع پر ژمنې دا ټکی هم ورزیات شوی چې د سازمان ته د ورپېښو نویو ګواښونو او ننګونو په اړه باید ډیره پاملرنه وشي. دوی په مشخصه توګه د چین مخ پر ودې نفوذ او نړیوالو سیاستونو د دغو ننګونو د بیلګې په توګه یادونه وکړه. د ناټو سازمان مشرانو د دغه سازمان د 80مې کلیزې په مناسبت ناسته کې چې په لندن کې جوړه شوې وه، روسیه د اروپا اتلانتیک لپاره ګواښ او د چین مخ پر وده نفوذ یې ننګونکی بللی دی. د لندن د ناستې په پای کې د 9 هیوادونو مشرانو او استازو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ باید یوه دوامداره اړیکه وي او د دغه سازمان د 5 بند له مخې باید دوه اړخیز دفاعي توافق موجود وي. په داسې حال کې چې روسیه او چین دواړه د افغانستان د سولې په مسله کې ښکیل دي او ناټو هم په افغانستان کې حضور لري، د ناټو د اعلامیې په 3 او 4 ماده کې د روسیې تهاجمي اقدامات د ناټو د غړو هیوادونو د امنیت لپاره خطرناک ګڼل شوي او په نړیوال سیاست کې د چین نفوذ ننګونکی بللی دی. ناټو وایي دوی له روسیې سره ښه اړیکې غواړي، خو که په لنډ وخت کې دا اړیکې ټینګ نشي، دوی به یوه سخته رابطه وازموي. موږ دغه راز د روسیې او د وسلو د کنټرول د راتلونکي په اړه هم اساسي بحثونه وکړل. موږ شدید دفاع او مقابلې ته متحد یو، خو په همدې حال کې له روسیې سره معنادارې خبرې اترې غواړو. ناټو د روسیې د اټومي کوپړیو لیږدونکو منځنیو توغندیو پراختیا په همغږي او دفاعي شکل ځوابولی شي. د لومړي ځل لپاره موږ د چین پر راپورته کېدو او د هغې پر ننګونو او فرصتونو او امنیتي عواقبو خبرې وکړې. مشرانو توافق وکړ چې باید له دې مسلې سره موږ د یو اتحاد په بڼه چلند وکړو او داسې لارې ومومو چې چین د وسلو د کنټرول په چاره کې مشارکت ته وهڅوو. ناټو سازمان ترهګرۍ لا هم د ټولو لپاره خطر ګڼي او وایي چې دولتي او غیر دولتي لوبغاړو نړیوال نظم ننګولی دی. د ناټو غړو په خپله اعلامیه کې د افغانستان د ثبات او امنیت په تړاو خپل تعهد تکرار کړی دی. ټول غړي د ترهګرۍ خلاف د عمل پر نوي پلان متفق شول. ټولو متحدانو له داعش سره د مبارزې او په افغانستان او عراق کې د ځواکونو د روزلو ماموریت په برخه کې خپل تعهد وښود. د چین او روسیې په تړاو د ناټو په اعلامیه کې اندېښنې داسې مهال دي چې د فرانسې ولسمشر اوان میل مکرون له دې غونډې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې روسیه د ناټو لپاره ګواښ دی خو دښمن نه دی. د چین بهرنیو چارو وزارت د هیواد کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلیام کلین احضار کړ. د چین حکومت د امریکا د شارج دافیر ته د هغې لایحې له کبله اعتراض کړی چې د امریکا کانګرس د 3 شنبې په ورځ تصویب کړه. په دې لایحه کې چې د کانګرس 402 غړو موافقې رایې ورکړې، اوس د توشیح لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول شوې پر چین د بندیزونو غوښتنه پکې شوې. او وروسته خبر دا چې د ډونالډ ټرمپ حکومت منځني ختیځ ته د زرګونو نور امریکایي ځواکونو د استولو پلان لري. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې سپینه ماڼۍ په دې اړه د یو پلان په ارزونه بوخته ده. وال سټریټ جورنال وایي ټرمپ ښایي د روانې میاشتې په وروستیو کې دا پلان اعلان کړي چې له مخې به یې منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2 برابره او 14,000 ته لوړ شي. درنو لیدونکو، د دې مهال خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه.